ډېره مننه د دې ملګرو چې تر اوسه پورې مونږ وزغملو. مخکې مونږ یو ویډیو کړې وه نو په هغې باندې څه ملګري ډېر زیات خفه شوي وو. د هغې کمنټس مونږ وکتل نو خدای شته مونږ هم ډېر زیات خفه شو. ولې چې مونږ نوې ویډیو هر یو ویډیو به مونږ تاسو له داسې راوړو چې تاسو پرې خوشحاله شئ. نو چې تاسو په هغې باندې خفه کېږئ نو آینده دپاره به داسې نه کېږي. مونږ د هغې معذرت غواړو او خاص کر دیر والا زمونږ چې کوم ملګري وو نو هغوی ډېر زیات خفه شوي وو. نو حالانکې زه هم ډېر زیات خفه شوم. نو هغه کوم ډایلاګ چې ما کړی و د هغې دپاره ایم سوري، بیا دپاره به داسې نه کېږي. او بل د پښتو یو ډایلاګ دی خو د هغې نه د ملګری وایي چې مخکې دې د ټکر اواز وکړه نو هغې باندې به ټرای وکړو. پیله وایي زړه مې د شګو سور تنور دی نو او د بېلتان باران ورو بخیر ببړ مخیر را پرېوځمه یا د جانان غمه زه دې روغ لیونه کړمه او کابل ته مه وایه چې او د خاورو لاندې د پراته ښایسته مخونه او چې اول مرګ وی او بیا ژوندون وی که نه او چې رامعلوم وی د پردو خپلو نیتونه او کډې به چېرته ګرځوینه د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو. دې بس یو ډایلاګ دی د پښتو. وایي دلربا ته دې سپی سره بلکل سپی ښکارې سپی. لالا ستاسو خور یم بل څوک نه یمه ستاسو خور یم. بس دلربا چې د نن نه بعد ما ته رورولوه او کومه جنۍ چې د خپل خاندان نه بغاوت وکړي که نه هغه د مرګ قابله شي د مرګه. نو مې وژنې که نه لالا مې وژنې که نه زه د به پرېښې یم مې وژنې که نه مې وژنې که نه. دې پسې د ګلزار علم صاحب په اواز باندې به لږه ټرای وکړو. هغه وایي چې او د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېدی شي که نه ستا د سکړې سکړې ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي که نه. دې پسې بیا عظیم خان دیر والا هغه به اسکول ته لاړلې لاړه په هلکانو یې زړې ولګاوونه اسکوله څومره بختور یې چې څه ښایسته دی هغه تا ګیر کړي دي نه وړې ماجرې لاس مه وهه اوربل باندې لاړه نه شي مړه شي لا جنګ دی په کابل باندې. یو دوه ډایلاګ دی ټیم خو مختصر دی خو د پښتو یو ډایلاګ دی زوړ د نادیه ګل. جهانګیر خان چې کله مړ شي نو نادیه ګلو ته بیا جاړي نو په دې اندازو ته جاړي د هغې په غېږ کې سر پروت وي هغه ورته چغې وایي نو ورته وایي ښایسته ښایسته سترګې وکړوه ښایسته ښایسته ښایسته. او بل یو ډایلاګ دی د انډیا. कोई काजल काजल मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं किसी और से शादी करूँगा. नहीं राजा